اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول حاضرین ته السلام علیکم. ستړي مه شئ، په خیر راغلی ورکله راشي. منګه په دې دغه باندې لیکل شوي دي د پښتنې خاورې وسایل. هغه خو به په لنډو الفاظو کې ویو چې وسایل د پاکستان وسایل، د پاکستان د اقتصاد وسایل او د بقا وسایل یوازې په پښتنه خاوره او خیبر پښتونخوا کې او په قبایلي علاقو هغه اوبه دي موږ سره، بجلي ده موږ سره، معدنیت دي موږ سره او داسې نور ګیس دی موږ سره، تیل دی موږ سره. موږ سره د دې په مقابل کې پنجاب سره یو غنم دی. هغه غنم یې موږ ته 2 پاټکه جوړ کړي دي. یو پاټک یې راته پاټک جوړ کړی دی او یو یې راته په تورخام جوړ کړی. نو په دې ما لیکل هم کړي چې دا پاټک موږ ته یو کا چې دا پاټک ستا د اټک دی که د تورخام دی. دغسې نورې ډېرې خبرې خو ستاسې ډېر وخت هم نه نیسم. ډېر خلک راغلي دي دغه ته سیمینار ته. هغه یو نقل درته کوم، دا د پښتنو په نقلونو کې د ټولې خبرې هغه نچوړ او خلاصۍ و. یو بې ادبي ماف یو سورلنډی وږی شوی، نور ملګرو ته یې ویلي چې راځئ تاسو مانې زه انګور خورم. نو هغه ملګرو ورته ویلي چې د پټي په خاوند یا د باغ په خاوند به مړه کړي، ستا انګور چېرته دي؟ هغه ویل زما خپل باغ دی او ما سره قواله ده. افغانستان کې ورته قواله وایي، دلته ورته انتقال وایي. نو هغه ملګري چې باغ ته بیولي دي، هغه انګور خوري، دغه خاوند راغلی دی، د باغ خاوند، او کاڼي په لاس کې نیولي دي. نو دې چا چې ویل چې ما څه قواله ده چې لیدلې دې ټول نه مخکې منډه کړې ده او د باغ نه وتلی دی. ملګرو ورپسې غږ کړی دی چې چېرته تښتې؟ تا خو ویل چې ما سره قواله ده، دا زما خپل باغ دی. هغه ویل قواله خو راسره ده خو منې یې په چا. د ډاکټر خان بابا د دې جدوجهد نه، د دې محنت نه یو جهان مننه کوو. دا وسایل چې موږ سره دي او دا وسایل باندې چې موږ خلک خبرول غواړو، دا ټول خلک پې ښه خبر او آګاه دي او دا ټول خلک د دې غوښتونکي دي. موږ بار بار په دې باندې خبرې کړي دي. خپلې هغه محتاجۍ، خپلې هغه غریبۍ، خپلې هغه محرومۍ دا موږ حکومت ته ښکاره کړي دي، دا بیان کړي دي. خو حقه د سورلنډي ټوکه ده چې منې یې په چا، چې څوک یې د سره نه مني. نو اوس دا ده چې موږ سره موږ دا 4 صوبې خلک موږ په پاکستان کې کوم اوسېږو، چې سند دی او پنجاب دی، بلوچستان دی او خیبر پښتونخوا ده. نو بلوچستان سره که ګوادر دی هغه هم خرڅ شوی دی په چین باندې، خو بهرحال دغه یوه وسیله ورسره ده. او که سند دی هغوی سره د کراچۍ یو بندرګاه ده. او پنجاب سره په غیر د غنم او د پنبې نه بل څه نشته. هغه ته موږ له هېڅ هم نه راکوي. نو موږ پښتنو ته د دې سټیج نه د ډاکټر خان بابا په دې جدوجهد او په دې محنت باندې پښتنو ته یو خو د پښتنو نوم په خلکو دومره بد لګېږي، د پښتنو غونډه پې دومره بده لګېږي چې یو خو چې څوک د چا نه قرض غواړي، هغه قرضدار په هغې ډېر خفه کېږي او هغه قرضدار یې ډېر بد شي چې دا قرض ما نه ولې غواړي. نو زموږ په دې حکومت باندې، په دې اداره باندې، په دې ادارو باندې چې زموږ کوم حق دی او د هغې دپاره موږ اواز اوچتوو، نو هغه پې ډېر بد لګېږي. خو موږ د پښتنو دپاره او د پښتنو د یووالي دپاره او د پښتنو لیډرانو دپاره چې موږ دا کم بې اتفاقي چې موږ کې ده او کومه کمزوري چې موږ کې ده، هغه موږ یو اواز او یو غږ نه یي. اصل هم یو دی، نسل هم یو دی، قوم هم یو دی چې موږ پښتانه یي. خو په دې پښتنو کې چې موږ کومې ډلې ټپلې د خپلو غرضونو دپاره او د خپل اقتدار دپاره، د کرسۍ دپاره جوړې کړي، نو هغه خلکو ته زه درخواست کوم چې که نو هر څه کوئ، خو د پښتنې خاورې او د اجتماعي ژوند دپاره په یو اواز او په یو پیچ باندې د پښتنو د محرومیو او د پښتنو د بربادیو د غوښتلو خبره یې وکوئ. نو ستاسو ډېر وخت نه نیسمه. دا خبره چې د پښتنو وسایل او په هغې باندې پښتانه خبرول، نو وسایل زموږ ښکاره دي، د هغې نه پښتانه خبر دي. خو فقط موږ او تاسې کې پښتنو کې د بې اتفاقۍ یو مرض دی چې دغه مرض نه موږ خدای خلاص کړي. او دغه لیډران چې زموږ کوم دي، موږ ته د لیډرانو نه زیاته بې اتفاقي په قومونو کې، په خیلونو کې، په حکومتونو کې پېښه دا ده چې یو وایي زه نیشنلی یم او بل وایي زه پیپلی یم او بل وایي زه فلانی یم. او چې وګوري د ټولو په سر کې بیا پنجاب د هغوی هغه سربراهي کوي، د هغوی مشري کوي او پښتانه تقسیم کړي. موږ پکې دلته کور کې زنده‌باد او مرده‌باد نارې وهو، خو د پنجابي دپاره یې وهو. نو ستاسو د توجه نه یو جهان مننه. د ډاکټر خان بابا مننه کوو چې دومره خلک یې دې دپاره راغونډ کړي دي او دا سیمینار یې جوړ کړی دی.
دا میډیا یو داسې دغه ده زموږ دپاره چې بله ذریعه نشته چې په دې باندې موږ خپل اواز خپل مشکلات او خپل حق به د دغې لارې نه غواړو. ستاسو توجه نه یو جهان مننه.